الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه زه غونډ پښتنه ته مخاطب یم په 11 اکتوبر باندې د میز مشر نصیر کوکی خیل افریدی د غونډې پښتنې مشر چې پابند یو جلی اف آی آر د میز حکومت انتظامیه جلی اف آی آر کټ کړی و پاکه دای گرفتار شو پانا بعد چې دای پاکه ضمانت وشو بیا د سراروغه یو کاس چک شو یغه اف آی آر په کټ ک بیا نه بعد چې نصیر کوکی خیل باندې چې ډی خان عدالت ته پیش کوو دا خبره په سوشل میډیا رولا په حساب روغلا چې د وانا سیټي جنوبي وزیرستان یو وزیر ورچک شو په نصیر کوکی خیل باندې اف آی آر کټ کو پابند ټوټل سیاسي تحریکي ملګری د میر د جرګې مشرونه باندې سوچ سمجھ وکړه سره اکشنوستي مشورات وکړه پانا بعد میش چې کیم کس په نومه اف آی آر کټ شوی و د احمد په نومه امیش تحقیقات وکړه میش اکورا تا ورورا سي دي د تکورا تا ورغللی دایم رويسته چې هغه اف آی آر چې په دا سیټي تونه کې کټ شوی دی په 26 دسمبر باندې د میش د پښتنې په مشر هغه احمد الله دوستو خپل زبانی خبره وکړو احمد الله یې چې نو اف آی آر کټ کړای دی نو راغلی دا فیک اف آی آر دی یمو شناختی چا استعمال کړای دی ویسو هغه خبره خپل احمد الله وکړو میش دا کیسه پرونی استلا میش کوم امازای واکشلی پریکړه کړه چې میش د خپل مشرونه قدر کی میش د ادارې د چا په خلو باندې دا چار نه کی ا خبرو د خپل هوا کی دای چې وکړو نور میش څټ خپل تحریکي ملګری سیاسي خلکو بیا خپل مشاورت کی دا بیار چې کیم کټ شوی دی دا بونه دا کټ کړی چچا کټ کړی دی د مصر ظلم زیاتای کړی دی او د دغه باوجود چچا کړی دی ان شاء الله هغه سړی ډېر ان شاء الله زر کې مته گرفتار شي او د سره مې تعلق نشته ختم کیږي ځاځي چې مو ختم کیږي ځاځي